د یونان ساحلي ساتونکي له یوې کښتۍ سره د کډوالو د کښتۍ تر ټکر وروسته لږ تر لږه 15 افغان او مراکشي کډوال وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د یونان د چیوس تنګي ته نږدې رامنځته شوی دی. یوناني چارواکي وایي چې د کډوالو کښتۍ د دوی د لید او غږ نښو ته پام نه دی کړی او خطرناک حرکتونه یې کړي چې له امله یې دا ټکر شوی دی. دوی ادعا کوي چې دا عمل د قاچاقبرانو لخوا شوی دی، خو د تیرو تجربو پر بنسټ یو شمېر خبریالان او د بشري حقوقو بنسټونه وایي چې باید دا د داسې پیښو په اړه ژر او یو اړخیزه څرګندونو ته په احتیاط وګورو تر څو بشپړ او بېطرفي پلټنې وشي. وروستی معلومات د خدای دې وکړي چې دغه کوم افغانان چې پکې شامل دي، خدای دې کوم چې ټپیان دي پکې او څوک چې پکې وژل شوي دي، نو خدای دې هغوی ته جنتونه ورکړي او څوک چې زخمیان دي هغوی ته شفای عاجل او هغه فامیلونه چې دا بچیان مربوط دي نو هغوی ته صبر جمیل غواړو. بس دوستانو، بس موږ هم پوهېږو، تاسو هم پوهېږئ چې غریبي ده، مجبوري ده، هر څوک داسې نه کوي. خو زه به دا خبره وکړم چې څومره پیسې چې تاسو دغه قاچاقبرانو ته ورکوئ، دغه قاچاقبرانو ته تاسو تسلیموئ، دومره پیسو باندې که چېرته تاسو په افغانستان کې یا بل ځای کې کوم ولایت کې چې هستئ هلته کاروبار شروع کړئ، نو زه فکر کوم چې دا به تاسو ته ډېره ښه او نظر د دې دی چې دومره پیسې تاسو یو قاچاقبر ته ورکوئ چې هغه مثال هغه هلته ښه کولی شي چې هغه صحیح کاروبار جوړ کړي او هلته هغې کاروبار باندې تاسو خپل ژوند مخ ته ویوسئ. نو خو دغسې پوهېږئ ژمی هم ده، واورې دي، باران دی او اوبه دی، دغسې حالات مخ کېږي که چېرته دا ټکر نه شي او بل ځای کې غرق کېږي یا د پولیسو لخوا یا د دولت لخوا په ډزو ویشتل کېږي، نو کوشش وکړئ دوستانو، خیر دی لږ وخورئ خو همالته واوسئ، همالته که چېرته قانوني لاره تاسو ته برابرېږي، قانون دولت تاسو غواړي، دولت تاسو انتقالوي، په هغه صورت کې کوم ممانعت نشته دی، په نره راشئ. خو دغسې قاچاقي لارو باندې راتګ، دغسې قاچاقي لارو باندې سفر کول، زه فکر کوم دا به د ژوند سره جفا کول، ځکه چې مثال خپله دا خپل ځان ساتل هم دا فرض دی، باید ځان وژنه باید یو څوک ونه کړي. نو دا په دې معنا دی چې که څوک په دغسې کښتۍ کې راځي او یو ځای ته په پټ دننه کېږي، دا د دې معنا ورکوي چې دا ځان وژنه ده. نو هغې د خطره تاسو کوشش وکړئ دغسې حالاتو څخه ځان وساتئ، دغه خلکو سره مه دغه کېږي. اکثره دا قاچاقبران چې دي دا خلک دوکه کوي، دا خلک دغه کوي، دغه سره هېڅ کله اړیکه مه نیسئ. دا خپل د شخصي د پیسو د خاطره هغه ډېری تاسو دباره دغه کوي چې هله دا داسې وشو، هله هغسې وشو، دلته ډېرې پیسې دي، هېڅ شی نشته دی. ته کاروبار ونه کړې، روزګار ونه کړې، څه زحمت ونه باسې، دلته هم پیسې نشته دی. او که چېرته ته کاروبار کوې، روزګار کوې او هغلته هم پیسې شته دي او دلته هم شته دی. خبرې دلته 40 شاته خلک هلکان دي دلته کار کوي او یو څو روپۍ ګټي او هغه بیا خپل فامیل او دوستانو ته ولېږي. نو دغسې خواري او دغسې زحمت چې دلته دی وباسي، دا تاسو کولی شئ چې هر ځوان چې دلته په اروپا او امریکا کې پروت دی ورته ووایي چې ته د ورځې څو ساعته ته کار کوې، څو ساعته د یو کمپنۍ کې ته کار کوې او هغه کار څه رقم وي. نو دغسې موضوعات ډېر دردونکی دی. اکثرا هغه فامیل چې بچیان یې دغسې حالاتو سره مخامخ کېږي، نو هغوی ته دا ډېر دردونکی. زه پوهېږم چې هلته غریبي ده، ناچاري ده، بېروزګاري ده، خو بیا هم کوشش وکړئ چې دغه پیسې چې په دغه لارو باندې مصرفوئ، نو دغه پیسو څخه همالته ځان ته دوکان جوړ کړئ، همالته ځان ته فارم جوړ کړئ، همالته ځان ته یو بل کاروبار جوړ کړئ چې مثال هغې له طریقې خیر ده په لږو شروع کړئ، خدای به ډېر کړي، خدای به برکت پکې واچوي او دا ډېرېږي له خیره. نو کوشش وکړئ دغسې حالاتو څخه ځان وباسئ. بیا هم ټولو دوستانو څخه ډېره مننه او کولی شئ چې دا ویډیو دوستانو ملګرو سره شریک کړئ تر څو دغسې حالاتو څخه خبر شي، هغه ځوانانو سره نشر کړئ چې هغوی پلان لري چې دغسې قاچاقي لارو باندې قاچاقبرانو له طریقه اروپا او امریکا ته راشي، نو دغسې حالات سره مخ کېږئ. نو کوشش وکړئ دغسې خلکو سره مه ګرځئ. سلام علیکم. عامه پوهاوی ویډیو ده.